بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ وئ. دغه د نن زه د یوه بلې نوې ویډیو سره چې د پاور آپشن د بیټرۍ اړوند معلومات به داسې درکول کیږي. ګرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما په ګروپ د کمپیوټر او معلوماتي ګروپ کې تاسو ته پوسټ کړی و چې تاسو ته به زه پرې ویډیو جوړوم. ستاسو اړوند مشکلات به انشاءالله تعالی د ویډیو په جریان کې هم حل کیږي. دغه د نن زه به تاسو د بیټرۍ اړوند معلومات د پاور آپشن بعضې معلومات تاسو ته وړاندې کوم. خو ګرانو دوستانو څخه مخکې له دې چې په درس باندې شروع وکړم تاسو ته غواړم چې څو خبرې یادوري وکړم. لومړی دا چې ما مخکې په ګروپ کې چې څنګه ویډیو پورته کولی، ځکه ګروپ خو پردی ګروپ دی، متل دی وایي چې په پردي لاس باندې مار ښه مه وژنه. زه چې کله ویډیو پورته کوم هلته اډمین کله ور اجازه ورکوي کله ور اجازه نه ورکوي، ګروپ مشر. نو دې لپاره ما ښه وګڼله چې زه یوټیوب چینل جوړ کړم. یوټیوب چینل کې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ زما ویډیوې وګورئ او هغه ډاونلوډ کړئ په ډېر لوړ کیفیت سره. په فیسبوک کې کیفیت چې کله تاسو په ډیفالټ ډول ویډیو پلی کوئ نو هغې کیفیت ډېر ټیټ وي، تاسو نشئ کولی چې په سم ډول درسونه یا د ویډیو وګورئ. نو په فیسبوک په یوټیوب کې د یو کیفیت ښه دی، بل دا چې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ تاسو یې ډاونلوډ کړئ او زده کړه ترېنه وکړئ په انلاین ډول او په افلاین ډول. دویمه خبره دغه ده چې دا ویډیو زه جوړوم دغه ستاسو به ډېر مشکلات انشاءالله تعالی د ویډیو څخه حل کیږي. نه تنها دا چې تاسو به په راتلونکي کې په یوه اداره کې کار سرته رسوئ، ډېر عادي مشکلات زموږ ملګري ورسره مخامخ شي، واشي دا مکمله وینډو انسټال کړي، څو ساعته په وینډونو باندې تېر کړي، بیا هغه پروګرامونه انسټالوي، په یو ډېر عادي مشکل نه شي کې د ټوله مکمله وینډو له منځه یوسي. یا بل چاته سوال کوي په ډېر عادي مشکل وي، بل چاته ورځي په څو سوه افغانۍ د خالي یوازې په یوه آپشن باندې چې دی نه پوهېږي په هغه باندې ورکوي. د دې لپاره چې تاسو د مکملو مصارفو څخه خلاص شوي وئ او تاسو وکولی شئ په خپل ځان باندې بسیا شئ. دغه ویډیو زه د هغې په خاطر جوړوم چې یوازې الله تعالی رضا په خاطر چې تاسو وکولی شئ چې په راتلونکي د دې مشکلات چې تاسو مخامخ کېږئ په اسانۍ سره حل کړئ. نه دا چې تاسو یوه عادي مشکل سره مخامخ شئ مکمله وینډو ان انسټال کړئ، او بله دا چې تاسو یوه کمپیوټر سنټر ته ورسئ، هلته کمپیوټر سنټر کې یو نفر په دومره وینډو پوهېږي نه پوهېږي، بس بدلېږ به تېرته کې وواخلي ته راکړه 500 افغانۍ، راکړه 400 افغانۍ، مکمله وینډو مې درته جوړه کړه، دا ډېټا د بچ کېدو لامل زه شوم، هغه شوه دغه شوه هغه شوه. نو دا ویډیو چې زه جوړوم تاسو دې باندې کوم نیوکه لرئ کامنټ کې ماته لیکلی شئ، ماته مسنجر لارې لیږلی شئ. او بله دا چې دا زما چینل چې دی نوی چینل دی، دې په خاطر چې زه وپوهېږم زما ویډیو څه ګوري نه ګوري، زما چینل سبسکرایب کړئ. او بله دا خبره تاسو کمنټونه ماته پکې ولیکئ ترڅو زه وپوهېږم چې زما ویډیو څومره لیدونکي لري او زه تشویق شم ترڅو تاسو ته په آینده کې نورې هم ښکلې ویډیو جوړې کړم. نو دې په خاطر تاسو څخه زه هیله کوم زما ویډیو شیر کوئ، ځکه دا صدقې جریه ده، که بل څه کې هم دا ویډیو وګوري تاسو ته به د دې خیر رسېږي. نور وخت مو نه ضایع کوم، راځو سیده درس ته. لومړی په سر کې څو پوښتنې دي د بیټرۍ اړوند ذکر کوم. بعضې وروڼه مشکلات لري چې کله موږ پاور آپشن باندې کلیک کوو زموږ کمپیوټر سلیپ حالت ته لوړ شي، یعنې اف کېږي نه. کله زموږ چې په هغه باندې کلیک کوو راځو لومړی راځو په جریان کې به د پوښتنه هم ذکر کوو او د هغې خالیاره به هم ذکر کوو. راځو لومړی په دې پاور آپشن ته راځو، پاور آپشن باندې کلیک کوو. د پاور آپشن څخه وروسته راځو لومړی راځو چوز د پاور بیټري ډو، یعنې د بیټري چې کله موږ د پاور کومه چارج دی زموږ دغه پاور بټن د پاور بټن کوم وظیفې سرته ورسوي دې مطابق کوم عملیې سرته رسېږي. لومړی دا زه تاسو تشریح کوم په لنډو کې، هغې څخه وروسته راځو بیا نورې اضافي دا سرته رسوو. بعضې وروڼه مشکلات لري چې کله زه په پاور بټن باندې کلیک کوم نو شو ډاون کېږي نه، دا مخ یا سلیپ حالت ته درومي یا هبرنیټ حالت ته درومي یا هېڅ کله وره بېخي غږ نه ورکوي. نو دا ځلې مې صاحب سجیږي چې مکمله وینډو سره نه انسټال کړي، به دا نه پوهېږي چې زه په دا کې کوم یو حالت ته وډومه. د دې لپاره چې کله موږ وپوهېږو چې کله زه د پاور بټن چې په کمپیوټر کې زموږ په سر یا په کونج یا منځ برخه کې قرار لري چې زه دا کلي باندې کلیک وکړم یا فشار په وارد کړم، باید کوم اکشن عمل سرته ورسوي. ګرانو وروڼو په داسې کې زموږ لومړی چې دی ډو ناتینګ دی، یعنې که چېرته موږ دا بټن ووایو چې کله پاور آپشن باندې کلیک کوم نو موږ کمپیوټر به نه اف کېږي. چې کله د بیټرۍ په حالت کې وي دا هغه دوه حالت دی، یو بیټرۍ دی چې یعنې زموږ
کیبل د زمونږ د چارجر چې دی د کمپیوټر سره وصل نه وي. دویم چې دی چې کله مونږ کمپیوټر چارجر سره وصل وي نو دغه دوه حالتو کې به تاسو فکر کوئ داسې نه چې تاسو به چارج په حالت کې وي دا تاسو ډو نتھنګ آپشن کلیک کړی وي ته بیټرۍ کوي چې آف شي دا څنګه آف شو دا خو خبره غلطه شوه نه تاسو به دا دوه حالتونو ته خامخا توجه کوئ. لومړی دا چې د پاور آپشن د بیټرۍ په حالت کې چې وي د بیټرۍ په حالت کې دا نه چې مونږ کمپیوټر د چارجر سره وصل نه وي په دې حالت کې مونږ دغه عملیه سرته رسولی شو. شو ډاون که ته غواړې چې زما د پاور بټن چې کله زه په کمپیوټر کې کلیک کوم یا پریس کوم باید شو ډاون شي نو دا ورته انتخاب کړئ. که غواړئ چې نه زما هغه د ترو سلیپ حالت ته درومي زه نشم کولی چې دلته راشم کلیک وکړم او په داسې کې پاور آپشن ته راشه پاور آپشن کې ورته سلیپ نه زه ترو جګېږم راځم په کمپیوټر کې په کمپیوټر په خپله د پاور آپشن د پاور بټن باندې کلیک کوم باید سلیپ حالت ته اتومات لاړ شي. یو څه غواړي چې نه زه وایم چې هایبرنیټ حالت ته دا به هایبرنیټ حالت ته راځي یو څه غواړي چې نه شټ ډاون د شي کومه وظیفه اصلي وظیفه چې دا به هغه وظیفه سرته ورسوي. دویمه خبره چې ټو ټرن آف دا ډسپلی خالي به ورځ ډسپلی بندېږي دا اپ کېږي به نه همدا ډول دا ټول وظایف د بیټرۍ په د چارج سره د کمپیوټر د وصلېدو په حالت کې هم دا ټوله عملیې سرته رسوي. په داسې کې ما ورته ویل چې که چېرته زما کمپیوټر د چارج سره وصل وي نو ته هېڅ ما ترسره کوه زه چې کله د پاور بټن پریس کوم په کمپیوټر کې په فزیکي ډول دا بټنه شتون لري چې تاسو کله یې پریس کوئ نو دا به هېڅ ډول عملیات سرته نه رسوي. دا ټول ما تشریح کړل په دې وظیفه د اړوند یو شان وظیفه سرته رسوي. زه راځم په خپل ډیفالټ حالت ته یې راولم. دویمه خبره ده چې وین آی پریس د سلیپ بټن نو زه چې کله د سلیپ بټن پریس کوم نو زما کمپیوټر د کوم حالت ته راځي موږ په داسې کې ورته ویل هایبرنیټ حالت هغه حالت دی چې زموږ د کمپیوټر پاور چې دی ټول قطع کېږي بلکې ټول قطع شي د کمپیوټر ته پر ضد هیڅ ډول کومه مویله کومه عملیه سرته نه رسیږي یوازې زموږ پروګرامونه په هغه حالت چې زموږ خلاص کړي دي په یوازې په هغه حالت پاتې کېږي. د سلیپ نه بهتري په دغه کې ده چې سلیپ کې زموږ د بیټرۍ چارج مصرف کېږي خو په هایبرنیټ حالت کې زموږ هیڅ د بیټرۍ چارج نه مصرف کېږي. داسې مثال لري لکه آپ حالت چې زموږ لوړ وي او د سلیپ یو په دا بهتر دی چې دا د چلنېدو په وخت کې زر چلنېږي زموږ ته ډسپلی زره ښیي خو هایبرنیټ په حالت کې د سلیپ په پرتله 15 ثانیې 2 ثانیې وخت زیات نیسي. بعض وروڼه پوښتنه کوي چې کله زه خپل کمپیوټر ته راشم دلته راشم او پاور باندې کلیک وکړم نو زه سلیپ بټن کش کوم دا هغه شټ ډاون حالت ته لاړ شي یا ریسټارټ شي یا سلیپ لوړ شي مو ډېر کورونه داسې کې کړي وي ډنګ آف شي زما ټول عملیې یا کوم په وخت کې کوم عملیې سرته رسولې وي یا کومه وظیفه سرته رسوم ټولې رانه ګاډې وړې شي یعنې ټوله ډیټا زما دلته څومره غټه خبره ده زه راځم وړ کې زیات کتابونه لیکم یا کتاب اړوند مسایل لیکم 4-15 صفحې زه لیکل په وړ کې کوم زه دلته راځم زه چې سلک ستړی شوی راځم دا زما کمپیوټر چې که سلیپ حالت سلیپ ده شي بیا به زه راوګرځم نو زه په داسې کې سر کې په سلیپ باندې کلیک وکړم نو زما سلیپ حالت چې شي سلیپ حالت د هایبرنیټ حالت ته لوړ شي یا زما سلیپ هایبر کېږي یا د خالي ډسپلی آف شي دا څومره عملیې سرته رسوي نو موږ په داسې کې راځو لومړی چې دی ډو نتھنګ یعنې هېڅ څه ما ترسره کوه بعضې وروڼه چې دي بس ډو نتھنګ یې سلیکټ کړی وي چې کله دا سلیپ حالت باندې کلیک وکړي نو هېڅ عملیه سرته نه رسیږي نو دا وایي چې که زما بیټرۍ کې وایرس دی هغه دی د کمپیوټر والا ته ورشي چې زما سلیپ بټنه کار نه کوي همې زلمې بچه ایپ سویرجیک شي ته وایي چې زه انټي وایرس درته کوم زه دته کوم وینډو کې دته کوم دته کوم بس خالي دلته راشي بعد کې خالي سلیپ بټنه سلیکټ کړي د ته چې ته جوړ مې کو بس 1500 افغانۍ 600 افغانۍ ته نه په دی یو خالي به د یو کلیک باندې درنه واخلي. دویمه ډېره مهمه خبره ده چې وین آی کلوز د لیډ کله زموږ د لیپټاپ کمپیوټر بستا کوو نو باید کوم ډول عمل سرته ورسوي دا تاسو د خپله مرضي ده چې کوم ډول تاسو کوم عمل ورته انتخابوئ ما ورته ډو نتھنګ انتخاب کړی ځکه اکثره وخت د کمپیوټر همداسې حالت کې ورمه بانده وي خو خیر مقصد دا عملیې زیاته عملیې جریان لري باید باندې نه شي سلیپ ورته انتخابوئ هایبرنیټ ورته شټ ډاون انتخابوئ په دا کې ډېر سوچ کوئ چې شټ ډاون ورته انتخاب نه کوي ځکه اکثره وخت سړی ونه سپي انسان فکر نه وي کمپیوټر به لیپټاپ باند کړي نو شټ ډاون چې ټول عملیې چې وي ټولې باندې شي نو دغه تاسو ته ورته فکر وي چې په داسې کې سلیپ انتخاب تاسو به سلیپ ته ځي هایبرنیټ ته ځي
خو بهترینه خبره دا ده چې تاسو مبارزې پر هایبرنیټ کوئ، سلیپ کوئ چې کوم خلک تاسو ته خوند درکوي. د هغې څخه وروسته راځو د بیټرۍ بل سیټینګ چې ډېر مهم سیټینګ دی، هغه به موږ تاسو ته تشریح کړو. په دې کې راځو چوز وین ټرن آف د ډسپلی، په دې باندې کلیک کوو. په دغه ځای کې تاسو ورته کولی شئ چې زموږ د ډسپلی چې کله کمپیوټر آن دی چې څو منټه بعد به بنده شي. د خپل مرضۍ مطابق منټونه ورکولی شئ. پر د کمپیوټر سلیپس، یعنې د خوب حالت ته کله چې تاسو کمپیوټر باندې زیات وخت کار ونه کوئ نو کمپیوټر خپل سر باندې یو عملیه سرته رسوي تر څو چې چارج یې بچت کړی وي او د دې پر ضد خرابېدو لامل شوی نه وي، یعنې غیر ضروري چالان وي که نه چېرته یوه نصفي سړی چیرې لاړ شي یا ډوډۍ ته کوز شي نو سړي فکر نه وي یوه نصفي کمپیوټر پرېږدي، نو کمپیوټر په دې حالت کې دغه دوه عملیې سرته رسوي. لومړی په ډیفالټ ډول د کومه رڼا چې د کمپیوټر دغه تته شي، ډسپلی شي تته شي، ضعیفه شي. د هغې څخه وروسته بیا سلیپ حالت یا هایبرنیټ حالت په اتومات ډول راځي. دغه سیټینګ چې دی دا سیټینګ ډېر مهم سیټینګ دی. د بیټرۍ اړوند ډېر معلومات په دې کې شتون لري. انشاءالله دغه لا نیم به اوس وایو د بیټرۍ مربوطات کوم مهم مسایل چې د هغه به اوس تشریح کوو. نور بیا په راتلونکي ویډیو کې تشریح کوو. دا ټول آپشن به انشاءالله تعالی تشریح کېږي. که چېرې تاسو خوښه وي دا به زه ټول انشاءالله تعالی په راتلونکي ویډیو کې ټول تشریح کوم. خو اوس راځو د بیټرۍ اړوند څومره مسایل چې دي د هغه په تشریح کوم تاسو ته، تر څو چې په راتلونکي د مشکلاتو نه خلاص وئ، سرلوړي وئ. بعضې دوستان په دې کې ډېر مشکل لري، د بیټرۍ اړوند مشکل ډېر ورسره مخامخ کېږي. نوې بیټرۍ واخلي، نوې بیټرۍ کمپیوټر ته واچوي، تر دا په داسې کې بیټرۍ نوې چې کله موږ نوې بیټرۍ د خپله د کمپیوټر بیټرۍ نه وي نو بعضې مشکلات په داسې کې سیټینګ کې او اپریټنګ سیسټم کې رامنځته کوي، ځکه هغه خو د بلې کمپنۍ بیټرۍ وي یا کیفیت خراب وي یا سیلونه کم وي یا سیلونه کم زیات وي، نو د کمپیوټر د کوم هارډویر چې دي هغه سره مطابقت نه خوري. نو په داسې کې په ډیفالټ ډول بعضې سیټینګ چې د هغه په ډیفالټ ډول چینج وخوري، یعنې مقصد لکه یوه ضربه یا شرطي چې کله موږ سره مخامخ شو نو په داسې کې ډیفالټ ډول بعضې مقصد موږ بیټرۍ وسېځي، کمپیوټر کې بیټرۍ وسېځي، په کمپیوټر د چارج له امله یا شرطي شي، بیټرۍ یا ټانګ وایي. نو بیا موږ چې کله بازار ته لاړ شو نوې بیټرۍ واخلو، په داسې کې بیټرۍ ور واچو، په داسې کې بیا هغه بیټرۍ داسې د معمولي بیټرۍ مطابق کار نه کوي. تاسو بیا چې دا بیټرۍ مې متحرک پوره کړی دو یا هغه دا بیټرۍ هېڅ کار نه کوي یا ایکسپایر شوي دو، نو تاسو بیا د هغه دوکاندار سره بیا په غاړه جنګ وړئ، دوا به څه کوي چې دا به درته وایي چې ما دغه بیټرۍ درکړې چې نه دا بیټرۍ خرابه ده، او مشکل ستا اپریټنګ سیسټم کې وي، ځکه چې یا شرطي د بیټرۍ خو مخکینۍ بیټرۍ چې خرابه وه داسې کې ته نوې بیټرۍ ور واچوله، هغه سیټینګ چې د هغه یې مطابق جوړ شوی دی، ته باید په ډیفالټ ډول د سیټینګ ورته شی کې منظم کړې. راځو ګرانو دوستانو د بیټرۍ څخه شروع کوو. پورته څومره سیټینګ چې د انشاءالله تعالی دغه په راتلونکي ویډیو کې تشریح کېږي، خو مهمه دغه ده چې دغه تاسو مهم کومو کارونه چې دي په څخه کې دي په تاسو ته په کور درسي هغه تاسو ته اوس په عملاً تشریح کوم. لومړی چې دی د بیټرۍ چې دی بیټرۍ کې لومړی اپشن چې دی کریټیکل بیټرۍ نوټیفیکیشن دی، دغه لومړی داسې حالت کې وي دا لومړی په د جامع حالت کې وي. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو ته شي پراخه شي. کریټیکل بیټرۍ نوټیفیکیشن دا ډېر مهم نوټیفیکیشن دی، مقصد یعنې موږ نوې بیټرۍ ور واچوله، بیا موږ بیټرۍ 100% ډکوي، خو موږ ته بیا د بیټرۍ داسې کې سره اشاره بولوي چې تاسو بیټرۍ خرابه ده، زموږ زړه خولې ته راوخېږي چې دا خو رښتیا زموږ بیټرۍ خرابه ده، بیټرۍ خرابه یعنې بیټرۍ زموږ روغه وي، خو داسې کې دا آپشن آن وي. د لاندې سیټینګز تاسو تشریح کوم د دې نوټیفیکیشن مطابق. دا نوټیفیکیشن چې کله موږ بیټرۍ شي یعنې چارج نهایي کام کې 10% یا 20%، نو دا آپشن موږ ته داسې کې فعال شي، موږ ته سره علامه راکوي داسې کې په هر کمپیوټر کې د بیټرۍ اړوند کوم چې دي اشارې چې دي هغه شتون لري، موږ ته دا اشاره راکوي. کریټیکل بیټرۍ نوټیفیکیشن آن دی، موږ بیټرۍ له 100% تر ورسېږي، خو بیا موږ ته دا کریټیکل آپشن نه راکوي، موږ نه پوهېږو چې زموږ کمپیوټر بیټرۍ چارج کم کړی دی، موږ په ورډ کې لګیا وو خپل کار کوو، په ایکسل کې لګیا وو، په فوټوشاپ کې لګیا وو، موږ کار ډېر اساس کله ترسولی، خو نصفي کمپیوټر ګل شي، باند شي، هایبرنیټ شي،
په دې وخت کې موږ ډېر زیاتو مشکلات سره مخامخ کېږو. هغه لامل دغه وي که چېرته موږ وپوهېږو چې موږ ته کمپیوټر یو میسیج ورکړي، میسیج ورکړي اشاره راکړي چې موږ وپوهېږو چې دا زموږ کمپیوټر اوس بحراني حالت ته لوړ دی، بیټري چارج کم دی، باید زر چارج ته واچوو یا بله زر چارج ته واچوو یا یې خبرنیټ حالت ته بېزو یا خپل پروګرام سیو کړو یا دې سیو کړو. نو دې په دې حالت کې دا نوټیفیکیشن ډېر ضروري دی. دا نوټیفیکیشن بعضې وخت کې اپ وي چې کله دا نوټیفیکیشن اپ شي دا تاسو ته زیات مشکل پیدا کوي، لکه څنګه چې موږ دلته ذکر کړ. مقصد یې موږ زیات کورونه سرته رسولی دي، موږ زیات کورونه سرته رسولی دي، خو دا نوټیفیکیشن داسې کې موږ بیټرۍ چارج کم دی، زموږ فکر نه دی، موږ ته دا اشاره نه راکوي. دا اشارې په هر کمپیوټر کې شتون لري، هر په ډیل کې، په ایچ پي کې، په ماک کمپیوټرو کې، یعنې افل کمپیوټرو کې، په ټولو کمپیوټرو کې د اشارې شتون لري. خو که چېرته دغه اپشن اپ و نو تاسو به په راتلونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېږئ. دا به تاسو همیشه آن ساتئ د دې په خاطر چې که چېرته تاسو ته یوه نصفي بیټري ډېر کمه شي یا بیټري شرطي شوې وي یا ایکسپایر شوې وي، یوه نصفي چارج کموي، دا به هلته ښه زیات کار سرته رسولی وي، نو تاسو څخه به یوه نصفي کمپیوټر اپ حالت ته لاړ شي، نو ستا کار به ټول په اوبو لاهو شي. نو دې لپاره چې تاسو په راتلونکي مشکلاتو څخه خلاص وئ، نو دغه اپشن به چې وي د کریټیکل بیټري نوټیفیکیشن دا به همیشه تاسو آن ساتئ، د دې په خاطر چې په راتلونکي مشکلات څخه خلاص وئ یا تاسو د ډیټا لوس شوي نه وي، ډیټا د لاسه ورکړې نه وي. دویمه خبره دا چې کریټیکل بیټري نوټیفیکیشن، کریټیکل بیټري اکشن په دې کې یعنې کله چې بیټري بحراني حالت ته لاړه، یعنې بحراني حالت ته لاړه، زموږ بیټري بحراني حالت 0% ورته خالی دی چې کله موږ بیټري 0% ته راورسېږي نو په دې حالت کې باید ته څه ترسره کړې، موږ ورته په دې حالت کې باید څه ترسره کړې. په داسې کې څو عملیې دي. لومړی عملیه دا ورته وایي چې سلیپ حالت ته لاړ شي، نه ته ورته وایي هبرنیټ حالت ته یا شوټ ډاون حالت ته لاړ شي. کله چې موږ بیټري په ډیفالټ حالت کله چې زموږ بیټري د ډیفالټ په حالت کې وي نو هغه د شوټ ډاون په حالت کې وي چې دا حالت په تاسو هیڅ کله هم نه انتخابوئ. که چېرته دا حالت تاسو انتخاب کړئ کیدای شي په راتلونکي کې تاسو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شئ. نو ښه خبره دا ده چې د هبرنیټ انتخاب کړئ تر څو که چېرته تاسو کمپیوټر بیټري بحراني حالت ته لاړه شي، یعنې بیټري چارج انتهایي کم شي، نو دا به هبرنیټ کېږي، نو تاسو ډیټا به نه لوس کېږي، تاسو ډیټا به نه له منځه ځي. د هغې څخه وروسته لو بیټري لیول دی. په دې لیول کې دا ډېر مهم یو لو بیټري لیول او بل کریټیکل بیټري لیول، دا دوه اپشنه چې دي دا تاسو د بیټرۍ د ژوند پسې مستقیما تړاو لري. دغه د بیټرۍ د عمر د اوږدېدو سبب ګرځي، د بیټرۍ د خرابېدو څخه مخنیوی کوي، او که چېرته تاسو د دې برعکس خراب سیټینګ ورته کړی وي نو بیټرۍ خرابېږي، شارټي کېږي او د چاودېدو لامل هم ګرځي. لو بیټري لیول دا دی لو بیټري لیول یعنې د بیټري انتهایي لیول باید څومره وي. کله چې موږ بیټري اخلو نو هغه په مارکیټ کې 12.5 سیله 12 سیله وي. اخراني 2 سیله چې دي دا ډېر مهم سیلونه دي چې دا باید د خپله چارج له لاسه ورنه کړي. که چېرته دا پرله پسې ډول دا چارج له لاسه ورکړي نو د بیټري نور سیلونه چې دي هغه نورې برخې چې دي هغه په ډیفالټ ډول ډېره خرابېږي، یعنې ډېره ضربه ورته رسېږي، ځکه چې که دا دوه سیله چې دي لومړی دا خو چارج خپل چارج پرې راکوي یا نورو ته چارج اضافه کوي، یو وخت ډېر نیسي. بل دا چې که چېرته تاسو په سیټینګ حالت ورته کړی وي نو دا د وخت په تېرېدو سره دا خپل سیلونه چې دي دا ضعیف کېږي د دوه سیله. که چېرته دوی په څو ځله خپل چارج کم کړي، یعنې د خپل چارج له لاسه ورکړي، ځکه هغه چارج چې دی کوم کمپنۍ کې یا کوم کمپنۍ کې دي چارج ذخیره کړی وي هغه چا پرله پسې ډول یې لاسه ورکړي، یعنې اصلي خاصیت د لوسه ورکوي، دې په اساس نور سیلونه هم شی کېږي، خراب کېږي. نو دا لو بیټري لیول چې دی دغه باید تاسو د 25% څخه باید ټیټ ونه نیسئ تر څو چې تاسو بیټري په راتلونکي د اوږد عمر ولري، خرابه نه شي او شرطي نه شي. کریټیکل بیټري لیول یعنې زما بیټري چې کوم لیول ته ورسېږي ماته نوټیفیکیشن آن کړه تر څو زه وپوهېږم چې زما بیټري چې شی دی یعنې بیټري چارج دی کم دی نو تو چارج ته یې واچوه، یا ته کوم عملیه سرته رسولی دا سیو کا تر څو د کریټیکل شکل څخه شي ووځي، یعنې د کریټیکل شکل کې زموږ تر څو کمپیوټر اپ حالت ته لوړ نه شي، هبرنیټ حالت ته لوړ نه شي، تر څو زموږ ډیټا سیو شوي وي.
د کریټیکل بیټری لیول چې دی دا به تاسو ته کمپیوټر کې اشاره وښیي 100% ته سره اشاره به درته بله کړي تر څو تاسو وپوهیږئ زموږ بیټري چارج دی یعنې بحراني حالت ته لاړ دی 100% انتهایي حالت ته لاړ دی خو دا حالت ته چې کله لاړ شي نو تاسو په دا ځای کې هایبرنیټ ورته ان کړی دی نو دا به هایبرنیټ شي لومړی 25% کې به تاسو ته یوازې یوه اشاره درکړي د هغې اشارې څخه وروسته تاسو به خپل کوم معلومات چې دي هغه به ټول راټول کړئ ذخیره به یې کوئ خپل عملیه به منظم کړئ که چېرته تاسو د کوم چارجر نه لرئ که چېرته چارج در سره و نو اتومات ډول چارج ته واچوئ تر څو تاسو بیټري چارج شي که چارجر نه و نو تاسو به ټول عملیې جمع کوئ ذخیره به یې کوئ هغې څخه وروسته تر څو 100% ته راکوزه نه شي که چېرته 100% ته څرګې عملیه راکوزه شوه نو دا به هایبرنیټ حالت ته لاړ شي نو تاسو به عملیې ځای په ځای پاتې وي خو بیا که چېرې تاسو شټډاون انتخاب کړی وي نو تاسو ټول عملیې به له منځه لاړې شي لو بیټري نوټیفیکیشن که چېرې دا تاسو هم اپ کړی وي نو تاسو په راتلونکي کې زیاتې مشکلات سره مخامخ کېږئ لکه څنګه مې چې تاسو ته د بیټري نوټیفیکیشن کې د عملیات تشریح کړه لو بیټري اکشن که چېرته بیټري لو شي نو کوم عملیې سرته ورسوه یعنې دغه د دې اړوند عملیاتو د لو بیټري لیول یعنې که چېرته 25% ته خبره راکوزه شي نو دا باید کوم ډول اکشن سرته ورسوي کریټیکل بیټري اکشن دغه د کریټیکل بیټري لیول عمل یعنې 100% ته چې کله چر ورسېږي نو دا به هایبرنیټ حالت ته دروي او که چېرته زموږ 25% ته عملیات ورسېږي او په دغه ځای کې دا سیټینګ تا ورته کړی نه وي او ته زیات عملیې سرته رسولی وي ډېر پروګرامونو کې زیات کور سرته رسولی او سیف کړي دي نه وي نو که چېرته دغه سیټینګ کې تا خپل خوښې یا هایبرنیټ یا شټډاون انتخاب کړی وي یا د بل کوم آپشن انتخاب کړی وي نو ستا ټول عملیې به شي ته به وایې چې نه ما خو دا ځای کې 100% لیول یې ته انتخاب کړی و چې 100 لیول کې د هایبرنیټ حالت ته لاړ شي خو دا آپشن چې دی دغه د کریټیکل بیټري اکشن پورې مربوط دی او که د لاندې اکشن چې دی دغه چې دی د لو بیټري پورې مربوط دی مداز کې چې ما 25 ورته انتخاب کړی په دې پورې مربوط دی نو تاسو په دې کې کنفیوز کېږئ نه دغه ویډیو تاسو څو ځله وګورئ تر څو تاسو کنسپټ هم پرې خلاص شي دا چې ما ورته یاد کړي ډو ناتینګ یعنې هېڅ هم ترسره کوئ دې لپاره چې کله 25 تر ورسېږي زه باید ټول خپل مو څومره په وړ کې کار کړی پی ډي ایم مې څومره مطالعه کړی وي څومره کارونه مې نور سرته رسولي کنټرول پینر کې مې څومره کارونه کړي زه به دا ټول منظم کوم سرته ورسوم 15% چارج دی دغه ما دپاره 15 منټو دپاره کافي شفي دی تر څو زه خپل کارونه پکې سرته ورسوم تر دو چې 1% ته راکېږي 100% ما به ټول کارونه خلاص کړي وي کمپیوټر به هایبرنیټ شي که چې د چارجر که چېرته تاسو د چارجر یا د چارج شتون ولري نو چارجر ته یې اچولی شئ ریزرو بیټري لیول یعنې دا آپشن هم ډېر مهم آپشن دی دا هم د بیټري د ژوند د بیټري د ژوند د اوږدېدو سبب هم کیدای شي یعنې انتهایي اخري دوه سیلونه چې دي هغه باید 100% چارج شي چې زموږ سپاره ذخیره کړي که چېرته موږ لږ څه عملیه پوتې وي غواړو چې هغه عملیه سرته ورسوو زموږ به یو ځل کمپیوټر هایبرنیټ شکل ته لاړ شي که شټډاون مو تیلي که شټډاون حالت ته به لاړ شي که سلیپ حالت مو ورته انتخاب کړی سلیپ حالت ته به لاړ شي هغه څخه وروسته چې کله موږ بیا د پاور بټنه کلیک کړو باور بټنه باندې فشار وارد کو کېږه کوی نو دا به 100% چارج به د ذخیره کړی وي دا د ډېر بحراني حالت کې یعنې مقصد موږ غواړو چې دا عملیه باید 100% ترسره شي خیر که زموږ کمپیوټر بیټري لږ څه د فشار لاندې راځي نو دا 100% چارج به د خپل ځان لپاره د ساتلو لپاره شي کې ساتي دا چارج دغه هغه سیټینګ دی چې ګرانو دوستانو تاسو ته ما په ډیټیل سره تشریح کوو انشاءالله د پاسپورت سیټینګ چې څومره سیټینګ دی دا په راتلونکي ویډیو کې تاسو لپاره تشریح کیږي دغه ویډیو چې دا تاسو څو ځله وګورئ که کنسپټ مو په خلاص نه وي کومه پوښتنه در سره وي نو د پوښتنه تاسو موږ سره شریکولی شئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو شیر کړئ تر څو چې په دې صدقې جریه کې تاسو هم ما سره شریک شئ راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله نور درسونه هم ویلی کېږي د ستاسو د وګانو په هیله الله حافظ